منډکول کرکټ لوبغالی دی او دلته د رمضان جام لس ورځې سیالۍ یو ځل بیا په ډېر جوش سره روانې دي. ډېر زیات سیلبین راځي د دغه لوبو د نندارې لپاره. څوک دی خوښېږي افغانستان ټیم کې؟ افغانستان ټیم کې ګلبدین نایب. ګلبدین نایب دی خوښېږي؟ ښه ماشاءالله ډېر هم دې خوښېږي چې باید زمبیا اوس ډېره ښه لوبغاړې اوري. 15 کاله مخکې 15 کاله مخکې نومان شاه به تاسې پېژنئ دی د انډر 19 کپتان پاتې شوی ای ټیم کې هم لوبېدلی. ماشاءالله ډېر ښه ګراوند دی، ډېر ښایسته ګراوند یې جوړ کړی داسې ماحول کې د تماشاتیانو دپاره. د دې کامیابي په دا کې ده دا ګراوند چې خلک ډېر زیات راځي، دا لوبغاړي ډېر زیات سپورټ کوي. نو دې ګراوند کې ما یو ځل مخکې میچ کړی و او یو ځل بیا رالمه، نو ډېر زیات خوشحاله یم او ما ته ډېره مینه راکړې ده کونړ تماشاتیانو او لوبغاړو. ته اوس څه شی به دوی د ډالۍ کې یه څه نوې حادثه ده تیاره د ما خوري یه بالا ده خو زما خواته اشاره د ما خوري ودا نن شپه خو چې چن کوي خاماره د ما خوري. شاټ راځي او د ده سره نو فیلډر په ځای سره موجود دی. سلامونه درنو لیدونکو، په دې هیله چې ښه به یاستئ. دا د کونړ مرکزي کرکټ لوبغالی منډکول کرکټ لوبغالی دی او دلته د رمضان جام لس ورځې سیالۍ یو ځل بیا په ډېر جوش سره روانې دي. ډېر زیات سیلبین راځي د دغه لوبو د نندارې لپاره، د دې لوبو د کتلو لپاره. او نن هم ډېره مهمه سیالۍ ده او یو شمېر د 19 کلنو کم عمره لوبډلې لوبغاړي موږ ته راغلي دي. موږ به نن له سیالبینو سره غږېږو، همدارنګه د ځینو لوبغاړو سره به غږېږو. په دغه خپرونه کې را سره تر پایه پاتې شو. درنو لیدونکو، دا چې ډېر ګڼ شمېر سیلبین راغلي د نن لوبې لپاره. دغه مایوب ورور تاسې ګورئ، دا هم نن راغلی دی لوبه له نږدې څاري. د سره څو لنډې خبرې کوو، ستړی مه شي. خیر اوسې مننه کړې وه. ده ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ نوم دې واخله. نوم مې رفیع مامون زی دی. د کوم ځای نه راغلی لوبې لیدو ته؟ حصار ګردان راغلی. مرورې نه؟ مرورې نه. دا ډېره ښه ده. څنګه نن چې کومه لوبډله دې خوښه وه هغې وګټله که ویې بایلله؟ هغې وګټله، اوس دا بله خوښه ده، بله مې انشاءالله ګټي. خیره څه ماشاءالله ماشاءالله. ځان ته راغلی که څوک در سره دي؟ نه ملګري را سره اساسي ملګرو راوستی یم، سایکل کې ملګرو راوستی یم. بیا چې لوبه ختمه شي بېرته د هغه ملګري بیا خو بېرته یې ملګري به یې کور دی وداني. دا خو ځینې خلک خو څلور څانګه روغ یم کرکټ یې نه خوښېږي، نه راځي. ته چې داسې په دې حالات کې م راغلی نو ډېر دې خوښېږي؟ ډېر مخکې مې ډېر خوښېږي. وایه اورې څوک دې خوښېږي افغانستان ټیم کې؟ افغانستان ټیم کې ګلبدین نایب. ګلبدین نایب دې خوښېږي؟ ښه ماشاءالله ډېر. هم دې خوښېږي چې باید زمبیا اوس ډېره ښه لوبغاړې اوري. 15 کاله مخکې 15 کاله مخکې زه کابل کې په ټیم کتل اواز اوري. دا ډېره ښه ده. ډېره مننه کور ودان. ستاسو نه مننه چې وخت هم راغی. ډېره مننه. لیدونکو څنګ ته مې نومان شاه ولاړ دی. موږ چې مې یادونه وکړه زموږ سره دلته نن په دغه لوبه کې د ځینې د ای ټیم او یا هم د انډر 19 لوبغاړي د نومان شاه به تاسې پېژنئ دی د انډر 19 کپتان پاتې شوی ای ټیم کې هم لوبېدلی دی او نن راغلی دی کونړ منډکول کرکټ لوبغالی د نومان شاه کوربه دی. نومان شاه سره څو لنډې خبرې کوو. پیل کې خو ستړی مه شي، کونړ ته په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه چې ماته وخت کې وخت راکړئ. ماشاءالله ډېر ښه ګراوند دی او داسې تېر پلم راغلی یم، تېر رمضان هم راغلی یم فاینل کې. ډېر ښه ماحول دی او خلک یې ډېر ښه
چې کور ودان د رئیس صاحب د ځای د رئیس صاحب چې دونه تیاری نیولې د دې ټورنمنټ په لار اچولې د تماشاتیانو لپاره د ځوانانو لوبغاړو لپاره چې کوم لوبغاړي په انټر کلب ادا کې لوبېږي دغه په څنګ په داس ټورنمنټو کې لوبېږي. ډېره زیاته مننه. ډیره مننه ګران نومان شاه، بیا هم کور ودان خراغلاس درته وایو. څنګه په دغه ګراوند باندې خو په دې پیچ باندې فکر کوم ستا دوهم ځل دی چې راځي لوبه کې څنګه دی ګراوند څنګه دی کونړیانو مینه څنګه ده؟ بالکل لکه تاسو چې ویله تېر ما تاسو ویله ماشاءالله ډېر ښه ګراوند دی، ډېر ښایسته ګراوند یې جوړ کړی د ماحول کې د تماشاتیانو دپاره. د دې کامیابي په دا کې ده دا ګراوند چې خلک ډېر زیات راځي، دا لوبغاړي ډېر زیات سپورټ کوي. نو دې ګراوند کې ما یو ځل مخکې میچ کړی و او یو ځل بیا رالم، نو ډېر زیات خوشحاله یم او ما ته ډېره مینه راکړې د کونړ تماشاتیانو او لوبغاړو. ډیره زیاته مننه. نن خو دې ښه پیل وکړو، څه فکر کوې چې لوبډله به دې ګټونکي شي؟ بالکل واقعا که وګورو ناوره کې 113 ټارګټ سو پر دا ګراوند کې 113 ټارګټ دی چې اس کېدل هم چې ښه ټیم او ښه سټارټ واخیستل سي. نو کیپټن او کوچ کوم پلان ماته ویل چې ته صحیح سټارټ واخیستل نو ان شاء الله پوره برابر یم چې ان شاء الله دا به موږ ګټو فائنل ته به وځو. زه ډېره ښه ده لږ به بیا ستا په خواته کرکټ باندې وغږېږو. افغانستان لپاره د ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي، ځینې میچونه دې په یوازې ځان مخ ته وړي دي. کوم میچ درته ډېر دلچسپه ډېر په زړه پورې و چې د وطن لپاره دې کړی؟ بالکل میچونه خو مې ټوله ښه کړي دي. په دوبۍ کې زموږ ټرای سیریز و د سریلانکا او بنګلادیش سره رمضان میچونه هغه هم داسې روژه مو نیولې وه نو سخته وه، ګرمي مو بیا دوبۍ ګرمي تاسو لیدلې ده. نو په هغه میچ کې ما 14 رنز د سریلانکا خلاف وکړ، هغه میچ مو وګټي. ډېر ماته د خوشحالي میچ او زما دپاره یو نوم و چې ما په داسې لوبه کې او روژه مې هم نیولې داسې ټیم خلاف ما رنز وکړه. ډېره ښه ده. مونږ خو منتظر یو، ډېری مینوال به نور هم منتظر چې نومان شاه په نیشنل ټیم کې وګورو، ملي لوبډله کې. هیله شته دی چې نومان شاه راتلونکي کې ملي لوبډله کې وګورو انشاءالله. الله مهربانه دی. هغه کومه خواري چې کم لوبغاړي چې خواري کاږي انشاءالله هغه خواري سبب الله ورکوي. بالکل ما د افغانستان هر رقم لیول کړی دی، په یو ملي ټیم پاتې دی. نو انشاءالله پوره باور په ځان لرم، خواري مې کښلې ده، انشاءالله راځم به انشاءالله. د پوښتنه چې درنه وکړم چې د کوم ځای لهجې د ښکاري چې د لوی کندهار؟ او بالکل د کندهار سره غلی یم. ډېره ښه ده. نومان شاه دا راته وویه چې د افغانستان د لوبغاړو ورخوا نړیواله سطحه دی د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ د افغانستان سره د بهار مې ویرات کوهلي د خوښ لوبغاړی د انډیا ده. ډېره ښه ده. بیا داخل کې د څوک؟ داخل کې مې راشد، په دې خاطر چې هغه یو ښه کیپټن هم دی او یو ښه لوبغاړی هم دی. ډېره ښه ده. یو پوښتنه چې زه اکثر لوبغاړو نه کوم، کله چې وروستی اوري او 20 منډې پاتې په یو اوور کې د افغانستان میچ، ته کوم دوه افغان لوبغاړي بیټینګ ته ښکته کوې؟ زه یو رحمان الله ګربز او په څنګ کې عظمت الله عمرزی. بیا باور لري چې دا دواړه انشاءالله الله مهربان. ډېره ښه ده. کله چې 10 منډې پاتې او سټرایک دم داسې وي چې یا جوس بټلر ولاړ او یا هم روهیت شرما ولاړ، کوم بالر باندې بالنګ کې د افغانستان لوبغاړو؟ بالکل بالران خو ټول ښه بالران دي ماشاءالله. دوه بالران دي، یا به فضل الله کې یا عظمت الله عمرزی، خو عظمت الله عمرزی سید. او نوین کې څه؟ نوین خو اوس تاسو په ټیم کې نشته، خو نوین وای در نوین څوک ښه بالینګ نشي کولی په اخري اورو کې. ډېره ښه ده. ډېره مننه. زه درته یو څو الاونډران نمونه اخلم، ستا چې پکې کوم خوښېدو هغه راته انتخاب کړه. هغه ځینې به د افغانستان نه وي او ځینې به د نړۍ د نورو هېوادونو څخه وي. میچل مارش او هاردیک پنډیا او موین علي. هاردیک پنډیا او عظمت الله عمرزی. راشد خان محمد نبی. راشد خان شاداب خان. راشد خان محمد نواز. راشد خان یا ایم اشرف. نه راشد خان. ډېره ښه ده. راشد خان یا شکیب الحسن. راشد خان ون نمبر دی، اول نمبر دی دنیا کې، نو باید اول سي. ډېره ښه ده. ډېره مننه. څو بیټسمنان درته اخلم، په هغې کې خپل د خوښې انتخاب کړه. لومړي سر کې روهیت شرما، ویرات کوهلی یا کلاسن؟ ویرات کوهلی یا گوپټل؟ ویرات کوهلی یا میچل مارش؟ ویرات کوهلی یا میکسویل؟
विराट कोहली या हार्दिक पांडे. ویرات کوهلی په دې خاطر چې زما د خوښ لوبغاړی یعنی تر ټولو ویرات کوهلی نور ځان په عذاب نه کوم. ډیره مننه نومان شاه، خدای دې خلا را کور دې ودان چې وخت دې راکو هر کله کونړ ته راشي کور ودان. ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه ستاسو، ډیره زیاته مینه ماته را کړې. هر وخت به راځم ان شاء الله چې د ټورنمنټونو زه به کوشش کوم چې هر وخت راشم. ډیره مننه، کور ودان ښه وخت ولري. خیر اوسه. څنګه ته یو دوه ځوانان ولاړ دي، دا هم د لوبې سیل لپاره راغلي. دوی سره څو خبرې کوو. پیل کې خو ته ستړی مه شي. خدای دې وخت ژوندی اوسې ورور کور ودان مننه. خیر اوسه. ډېره مننه. نوم دې واخله لیدونکو ته. نوم مې مجیب الرحمن دی، د دمکلي اوسېدونکی یم. ورور دلته سیالبین یم، د سیل لپاره راغلی یم. کومه لوبډله دی نن تشویقوله؟ نن د اجازه لوبډله تشویقوله او هغه وه چې لوبې یې وګټله او ډېر ښه په دغه باندې ښه پوزیشن باندې ښه هټ یې وکړو، ښه کرکټ یې وکړو. ښه کرکټ همدې ته وایي چې سړی ویې ګټي، همغې ته کرکټ ویل کېږي. او ښه لوبه وکړي، ښه پلیران په اسانۍ وګټله، ښه په اسانۍ او بیا په کم اورونو کې یو ښه پلیرانو سره ښه لوبه یې وکړه. ټول خلکو خوښه شوه. یا دا چې څوک په کوم طرف څوک چې کوم کلاړي چې ښه لوبه کوي ټول خلک د همغې په طرف وي. آیا دا نه ده چې دا خپلې کو پردی چې څوک چې لوبه ښه وکړي ښه دغه کوي هغې دپاره بس دا نور عوام خلک کوشش کوي چې والا دا سړی ښه لوبه کوي د هغې تشویق کوي، هغې ته دپاره چکچک یې هغې دپاره ښه دغه کوي. دغه ته چې د کوم ټیم په طرف وي اجازه لري، د دې ټیم څه نوم و؟ د دې فکر کومه چې رومان په نامه باندې و. دا د رومان سوشیادیانو دغه کوم کلینیک دی، دغه په رومان روغتون، رومان روغتون دی فکر کوم. د هغې دغه آیا زما داسې دغه مو څه نشته، خو ولې چې هغه څوک چې زه دا وایم چې ښه کلاړي ښه لوبه کوي موږ د هغې طرفداري کوو. ډېره ښه ده. څه اوس د دې میچ د ګټلو په خوشحالۍ کې به ورته څه ډالۍ کوي؟ نو موږ چې څه زړه منلي دا ورته ډالۍ کوو. آیا د دې دپاره موږ دعاګانې ډالۍ کوو. دعاګانو اوس داسې کوم شی نه لرې، شعر یا کوم څه نور چې هغوی ته ډالۍ کې د ګټلو په دغه کې؟ نو داسې شعر خو اوس خو بیخي داسې ټایم دی چې مازدیګری دی که نه، او داسې شعر هم نشته. خو آیا نو زه به یو د ملالۍ یو ټپه ووایم چې هغه وایي که په میوند کې شهید نه شي خدای ګلالۍ بې ننګۍ لرې ساتي نه. نو دا هم دا وه چې دیو که دا ننګ نه وی کړی نو نه شو دا لوبه ګټلی. ډېره ښه. ستا په ځای به دا بل ملګری شعر ووایي، ستړی مه شي. خیر اوسئ. نوم دې څه دی؟ نوم مې اسماعیل الله افغان. افغان صاحب ته هم لوبې لیدلو لپاره راغلی وي؟ هو زه هم لوبې لیدلو لپاره راغلی وم. کومه لوبډله دې تشویقوله؟ دا رومان صحت لوبډله مې تشویقوله. ویې ګټو که ویې بیل؟ ویې ګټو. ډېر ته خوشحاله یم دا لوبه وګټله. ته د کوم ځای نه د دوی د لیدلو لپاره راغلی؟ زه د څاګي نه راغلی وم. ښه ده، ډېره ښه ده. نو ته اوس څه شی به دوی ته ډالۍ کې؟ نو وربل خو دې ماشاءالله ښه وربل دی. زه څه شی ورته ډالۍ که زه؟ زه هم ته یوه ټپه ډالۍ کړم. په یوه ټپه ته چېرته خلاصېږي؟ زه ته یوه ټپه وویوه. هېره شوه؟ هېره شوله. زه تره نوم وکړه ځه. کوم یو؟ بس چې کوم یو کې وې که زه کوم تره نوم دې خوښې ډېره مغه وکړه. لنډ تره نوم وکړه، لنډ داسې ډېرې مه اوږدوه ځه. خون خواره ده، خون خواره ده، خون خواره ده ما خوري ودا نن شپه خو چې چن کوي خاماره ده ما خوري. یا څه نوې حادثه ده تیاره ده ما خوري. یا بالا ده خو زما خواته اشاره ده ما خوري ودا نن شپه خو چې چن کوي خاماره ده ما خوري. ورځه بسې که نه خوان یې وکړو نور هم بس بیا واپسې نور بیتونه دندې یاد پکې ولې راته ویوه ځه نور ووایي که نه ځه ویوه نور هم ویوه. یه په لار باندې را روانه د ما خوري. یه په سبحان افغان باندې ګرانه د ما خوري ودا نن شپه خو چې چن کوي خاماره د ما خوري. یا چې زه په نیمه لار کې پرېښی یم یا دا ټوله نړۍ ورته حیرانه د ما خوري
ودانن شپه خو چې چن کوي خاماره دمه خوري خون خواره د خون خواره د خون خواره دمه خوري ودانن شپه خو چې چن کوي خاماره دمه خوري. مرکب شعر دی او دا وروسته یې پسې خپله ورچلي دا وروستني بیتونه دا یې خپله ورچلي ښه ده ډېره مننه کور ودان ډېره مننه. درنو لیدونکو نو افغان صاحب نن راغلی و د سیل لپاره د لوبې او تاسې وایي دا لوبه چې کوم ټیم وګټله زه د دغه مینوال یم او د ګټلو د دې لپاره چې لوبه یې وګټله دغه ترنم ورته ډالۍ کوم. منصور سالار زیتا او شاټ راځي او د ده سره نو فیلډر په ځای سره موجود دی. درنو لیدونکو دا منډکول کرکټ لوبغالی او د رمضان جام سیالۍ او دا زموږ د نن ورځې خپرونه وه. تر بلې خپرونې پورې د خدای په امان ښه وختونه ولرئ.